انشقاق مبارکه سوره چې د قران عظیم شان څلوراتیا اومه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 25 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیات څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت کله چې اسمان چیرې کړای شي او د خپل پروردگار امر عملی کړي او د هغه حق هم دا دی چې د خپل پروردگار امر ومني او کله چې زمکه وغوړول شي او چې په هغه کې دننه دی هغه د باندې وغورځوي څه شکړای شي او د خپل پروردگار امر په ځای کړي او د هغه سره همدا خی چې هغه عملی کړي هله به حقایق برملا شي يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه انسانا بشک په هغه لار کې چې ته د پروردگار لوري ته ورتلونکې ډیر ستونزې غالي او د کار په پای کې له هغه سره یو ځای کیدونکې فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا بیا چې د چا عمل نامه هغه ته مخامخ په خلاص کې ورکړل شي له هغه نه آسان او ژر حساب اخیستل کیږي او هغه به د خپل کسانو لوري ته خوښ په خندا ورستنیږي واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا پاتې شو هغه څوک چې عمل نامه یې روسته د شاله خو ورکړل شي نو هغه به ژر مرګ وغواړي او د بل لمبو اور کې به وغورځي انه كان في اهله مسرورا انه ظن ان لن يحور بشک په دنیا کې هغه په خپل کورنۍ کې به اندېښنې او خوشاله غانګېرلې و چې زمون خواته بیا ورګرځېدونکې نه ده بلى إن ربه كان به بصيرا او بشک د هغه پروردگار د هغه ټول کړنې لیدلې فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق نو نه ده داسې زه د ماښام په سوروالي قسم خورم او په شپه او څه چې غیر اغون کړی دي او په سپوږمۍ چې کله پوره بشپړ شي تاسو به مرو پړاو په پړاو لیو حالت نه بل حالت ته تیریدونکي روان یې فما لهم لا يؤمنون بیا په دې خلکو څه شوی دي چې ایمان نه راوړي د انشقاق مبارکه سوره چې د قران عظیم شان څلوراتیا اومه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 25 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 20م آیت څخه اوري د دې آیت په اوریدلو سره یو د تلاوت سجده واجب کیږي واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون او کله چې قران دوی ته لوستل کیږي نو سجده نه کوي بل الذين كفروا يكذبون والله اعلم بما يوعون بلکې دا کافران خو دې پر خلاف دروغ دي دا چې حال کې چې دوی په خپل عمل نامو کې راغونډوي الله په هغه خپوهيږي فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون نو لدې عمل دوی ته د دردونکي عذاب زیری ورکړه البته کوم کسانو چې ایمان راوړای دی او چې ښه عملونه کړی دي د هغو لپاره هیڅ پایته نه رسیدونکی ثواب دی